بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران هیوادوالو. مونږ د خیریه کارونو په سلسله کې د هسکې مینې ولسوالۍ د دولت خیلو سیمې ته راغلي وو چې دلته مونږ سره د یو غریبې کورنۍ ماشوم دی. مونږ چې د دې کورنۍ څنګ ته راغلو د ده ګاونډیانو څخه هم پوښتنه وکړه د اسدجان پلار چې کوم دی د غریبۍ د وجې اوس هم کور کې نشته، د خپلې خوارۍ او غریبۍ پسې وتلی بهر په هر ځای کې چې وي خپله خواري او غریبي کوي. اسدجان چې تاسو وینئ دا 15 کاله عمر لري، خو ده چې ورته وګورئ تاسو به وایئ چې دا د 7 کالو هم نه دی. د اسدجان مونږ سره کومې د دوایانو پرچې اکسریانې د زړه چې ویستلې وي په ډېر هسپتالونو یې ګرځولی دی، خو د اسدجان لاس چې کوم اوس پاتې دی د غربت او د غریبۍ د وجې د اسدجان پلار نشي کولی چې د اسد دوایي وکړي، یعنې د پیسو د وجې اسد پاتې دی. اسدجان وایي چې زه مې په وجود باندې مې دردونه راځي، زړه باندې مې درد راځي، شپه او ورځ مې ناکراري. د اسد نه په خپله پوښتنه کوو چې اسدجانه بچیه ستا د زړه باندې چې کوم درد دی، یعنې زړه مشکل دی، ته موږ سره ما زړه تکلیف دی، ما سره د الله پاک ما سره کومک وکړي او اوس مې ټول وجود خوږېږي. یعنې د الله د رضا د الله رضا لپاره ما سره کومک وکړي. او مننه کوو هېوادوالو په خپله مو واورېده د اسد ماشوم غږ چې وایي چې د الله د رضا لپاره ما سره خپله کومک وکړي. تاسو باندې غږ کوو د شینوارو هسکې مینې ولسي خیرۍ بنسټ د خوا چې موږ سره داسې غریبي فقیرې کورنۍ مجبورې کورنۍ ډېرې دي او تاسو د دو سره خپل کومک وکړئ. انشاءالله چې الله جل جلاله به ستاسو کومک او همکاري وکړي چېرته چې یاستئ په دوی هم الله سپارو.